على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. د الله سبحانه وتعالى په اذن سره مشتاسي نون ساکن معنا د نون توري الف با تا ثا جیم ح خ دغه څخه د نون توري چې ورغندۍ ولري. دلته ورغندۍ داسې ګردي حلقه راځي. زموږ تاسې په قرآن کریم کې دا رقم کښل کېږي. وبخښئ. زموږ تاسې په قرآن کریم کې په دغه شکل نوشته داسې، او په کله چې په پرینټ کېږي په کمپیوټر باندې بیا دغسې په ګردي حلقه راځي. مطلب دغه ورغندۍ دی. هر د نون توري چې ورغندۍ ولري د نون توري ته ساکن وای یا نون ساکنه ورته وایي. نو ساکن معنا سکون لري. دغه ورغندې ته په عربي سکون وایي. او تنوین خو نو ستاسې ټولو خوندو په یاد دی چې تنوین څه ته وایي. هره ورځ یې نه تشریح کوو، ولې الحمدلله موږ تاسې ټوله په دغه باندې خبر یو چې یو زور دی یو نون د تنوین دی، یو زیر دی یو نون د تنوین دی، یو پیش دی یو نون د تنوین دی، چې دا په 2 زورو کښل کېږي، دا په 2 زیرو کښل کېږي، او دا په 2 پیښو کښل کېږي. اوس خو تاسې ټوله په پوهېږئ چې تنوین معنا چې دغه تنوین دی. په تنوین کې موږ تاسې اظهار ویلی و چې کله د ستوني توري راسي نون پوره ویل کېږي، مکمل ویل کېږي. دا مو په تېره هفته کې ووایه. او بل موږ تاسې ادغام ووایه. ادغام د غونې سره او بې له غونې موږ تاسې ووایه. موږ تاسې ویله پر دغه 4 تورو باندې یا نون میم واو باندې غونه کېږي، او پر را او لام باندې غونه نه کېږي. ادغام موږ تاسې داسې تشریح کړي وو چې ادغام 2 توري سره یو ځای کوي، چې وایي مدغم سو معنا 2 توري سره یو ځای سوله. د یوه توري په اخر کې به نون وي یا به تنوین وي، او د بل توري په سر کې به د دغه توري څخه یا را میم لام واو نون یرملون توري وي. نو 2 مختلف توري لکه دلته تاسې وګورئ، په دغه ځای کې تاسې وګورئ. ګوره نون دغه دی په جلا توري کې دی، دا من دی. را په جلا توري کې ده. دغه نون په دا را کې ګډ سو مر ربهم دغه توري ځین جوړ سو. من او ربهم سره یو ځای سوه، په یو ځای موږ تاسې ادا کوو. دغه بل توري ته راسي هدم دغه ادغام دی چې دا د تنوین نون په میم کې ګډ سو، میم شد واخیستی، دال په یوه زور نون په میم ګډ سو. اوس نو دال په یوه زور د میم سره یو ځای کو دم، فقط دغه ادغام دی. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې پوه سئ. دغوندې زده کړئ. دغه ین مو چې نوشته دی دا معنا لري د یرملون د تورو څخه پر 4 تورو غونه کېږي، چې یا د نون دی میم دی واو دی، او پر 2 تورو باندې غونه نه کېږي، را او لام. چې بیا موږ ویلې چې غونه پر کېږي هغه ناقص ادغام دی، یعنې نامکمل ادغام دی. د نون غونه پکښې کې پاته ده، او دغه پر را او پر لام باندې اوس دلته لکه موږ دغه توري چې موږ وایو هدم من ربهم هدم په دغه ځای کې که تاسو وګورئ دغه ادغام ناقص دی. دغه د تنوین نون چې په میم کې ګډ سوی دی غونه لري هدم. او که موږ وایو من ربهم دغه بیا مکمل ادغام دی. که تاسو کوچنی معلومیږي په خپل تلیفونو کې نه کوي زوم کوي سره کار شي کوي. بل موږ تاسې ما تاسې ته ویډیو در واستوله چې ما پخوا جوړه کړې وه، د اقلاب ویډیو وه، چې موږ ویله که هر وخت د نون ساکن وروسته یا د تنوین وروسته کم توري راسي فقط یوازې با چې موږ تاسې بې ورته وایو راسي، نو د نون اواز په میم اوړي. بیا ما تاسې ته ویل موږ تاسې هیڅ مشکل نه لرو، زموږ تاسې په قرآن کریم کې دغه کوچنی میمې ورته کښلي، نو دغه نون نه ادا کېږي، نون په میم بدل سو. بیا موږ څنګه وایي میم دواړه شندان سره ومښلوئ غونه جوړه کوي، ټینګ یې نه سره مښلوئ، شندان لږ نه کوي چولا ورکوي چې خلاص وي.
من بعد صم دلته یو غنه ده د میم صاد ورسره جنګو صم. بیا موږ بیرته دغه د تنوین نون چې په میم بدلیږي ولې با په پسې ده، نو بیا داسې وایي مم، لکه دوه میم سره جنګو مم. دوه حرکته غنه. دوه حرکته غنه معنا دا لري چې 2 ثانیې په اندازه غنه. دا خو هم موږ تاسې ویلي الحمدلله. موږ تاسې اخفا هم تشریح کړله تېره هفته. اخفا څه ته وایي؟ کله چې د نون ساکن او د تنوین وروسته دغه ستاسې ورته پام وي، دا د پرنټ دی، دلته دا ورغندی نه لري، زه به ټولو ته ورغندی ورکړم. دا ټوله نون ساکن دی او دا په میم ساکن باندې اوړي. ښه، اوس نو راځو موږ تاسې اخفا ته. اخفا موږ تاسې تېره هفته وویله چې نون ساکن وروسته یا د تنوین یعنی 4 نونه ستاسې په یاد وي، د دغو وروسته دغه 15 ستوري راسي، نون په غوڼه کې پټېږي. موږ تاسې چې نون مکمل وایي، ژبه د دا لوړ تالو سره موښلوو چې موږ یې مکمل وایو. چې مکمل یې نه وایو، اخفا کوو یې، پټوو یې، بیا ژبه تاسې وګورئ دغه لاندې غاښونه دي، دا ژبه و تالو ته نه پورته کوو. دغه د اخفا دغه تور دی من شیء من شیء، دا ژبه به دلته پرېږدي. بیا نو تاسې ښه اخفا کولی شئ او اواز بیا په پزه کې د 2 ثانیو دپاره 2 حرکته اواز بیا ټینګ کړئ. غوڼه ځنډ غواړي، 2 حرکته 2 ثانیې ځنډ غواړي، هره غوڼه چې وي. اوس راسو دغه توري به زه تاسې ته ووایم، تاسې به ووایاست، بیا انشاءالله تعالی په ګروپ کې بیا تېر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسې سبق اخفا ده. دغه اخفا که د نون ساکن او د تنوین وروسته دغه 15 ستوري راغله، دا 15 ستوري ما تاسې ته چم در وښیو څنګه پیدا کړئ. 15 د ستوني توري ځینې وباسئ، د یرملون توري ځینې وباسئ، د 28 تورو څخه په موږ تاسې ولې په الف با کې که الف او حمزه په یوه توري حساب کړو، موږ تاسې ول چې 28 توري دي. 28. اوس نو د 28 څخه 6 توري د اظهار یا د ستوني وباسئ، هلته موږ ته څو توري پاتېږي؟ موږ ته دلته 22 توري پاتېږي. د 22 توري کې د ادغام 6 توري ځینې وباسئ. ادغام خو جلا قانون لري، نه اظهار جلا قانون لري، ادغام جلا قانون لري. نو بیا دلته 6 توري چې نور ځینې وباسئ، دلته موږ ته څو پاتېږي؟ دلته موږ ته 14 توري پاتېږي. په 14 توري کې اقلاب یوازې بیا ده. دلته 6 توري دي، دلته 6 توري دي، دلته 1 توری دی او دلته 15 توري دي. اوس نو که موږ تاسې د ب ځینې وباسو یا با ځینې وباسو 1 توری، موږ ته څو پاتېږي؟ 15 توري. دا 15 توري که د قرآن کریم کې تاسې ته راغله او د نون وروسته وه او یا د تنوین وروسته وه، نون به په غوڼه کې د 2 حرکتو په اندازه پټ کړي. نون څنګه پټوئ؟ نون به دغسې ژبه به تالو ته لوړه نه خېژوئ، ژبه به لاندې پرېږدئ یا د لاندې غاښو سره تکیه کوئ او اواز یې 2 حرکته په غوڼه کې جوړ کړئ. ستاسې چې ورته پام وي چې 2 حرکته غوڼه ده، دلته داسې غوڼه به جوړ کړئ. من شیء. اوس به راسو زه به دغه درته ووایم، نو به انشاءالله تعالی زموږ تاسې د اخفا درس به خلاص شي. موږ تاسې 4 نونه 4 قانونه به پوره شي، چې موږ یو اظهار وایه چې نون مکمل ویل کېږي، ادغام ووایه چې 2 رقم دی ناقص دی او مکمل دی یا تام دی، او موږ اقلاب وایه چې د نون اواز په میم بدلیږي، دا مو 3 سوه وبخښئ، دا 3 سوه 3. او بل موږ تاسې وویله چې 4م قانون چې موږ وایو هغه څه شي ده؟ هغه دا اخفا ده. دغه چاک چې وایو انشاءالله تعالی بیا قرآن کریم ته چې واورو بیا ډېر موږ مخته راځي، بیا انشاءالله تعالی موږ تاسې وایو. دا توري به زه درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. انزل، دا حمزه په زور د نون سره یو ځای کوي، دا ژبه به دغسې کوي، اواز به په پزه کې جوړ کړي. انزله. دلته که ستاسې په یادېږي یو بل شی را په یاد شو. موږ تاسې وویله چې یوه اخفا باریکه ده، یوه درنه اخفا ده. که چیرې په دغه توري کې ګورم صاد دروند توری دی،
پسې قاف دروند توری دی، طا دروند توری دی، او ضاد دروند تور دی، او ظا دروند توری دی. دغه پنځه توري باندې اخفا درنه کېږي، نور پر نور باندې باریکه کېږي. اوس نو دلته موږ باریکه اخفا وکړه، زله. اوس دلته موږ درنه اخفا کوو. من قبلکم، من قبل، کوشش وکړئ چې د باقل قلم ورسره کوي. من قبلکم، لیکم دا به اوږدوي نه. دلته که تاسو وګورئ بیا صاد په پسې دی، صاد د درنو تورو څخه دی. دا دلته به دا اخفا هم درنه وکړي. صاد چې د با سره وجنګوي پر با به قلقله وکړي، با د قلقلې توری دی ستاسې چې پام وي. فانصب، فانصب انفسکم، انفسکم، انفسکم. اوس نو دغه نون چې موږ دلته اخفا کوي دا باریکه اخفا ده. انفسکم ان کنتم. اوس که تاسو وګورئ دا د نون توری دی ساکن دی، کاف په پسې دی، کاف د اخفا د تورو څخه دی. پسې نون ساکن دی، د کاف وروسته نون ساکن دی، تا په پسې د تا د اخفا د تورو څخه ده. تا دغه دلته لاندې ده. اوس نو څنګه وایو؟ دوه حرکت غونه د اخفا، بیا کنتم، فانظر، فانظر، دغه اخفا درنه اخفا ده. من دونکم، من دونکم، دغه نون به اخفا کوي، باریکه اخفا ده. عن ضيف، عن ضي، ضي دا ضاتي د عقل د غاښ څه نیولې، د زامې د غاښ پورې د ژبې اړخ پورته کوي، د لوړ غاښو اوري ته ضاد ادا کوي. عن ضيف، عن ضيف، دغه جیم دی زیر دی، جی. میم تیره زور دی، دوه حرکتی که شو مد اصلی د الف دی. جی ما، جی ما، ل. اوس نو لام په زور وایي ل. تا باندې دوه پیښې دي، یو پیښ دی، یو نون د تنوین دی، وروسته صاد راغلی. صاد د درنو تورو څخه دی. دلته موږ تاسې دغه نون چې اخفا کوو درنه اخفا کوو. څنګه وایي؟ جمالتن صف، زه به ودرېدم، مې بیا داسې وایي صفرن، صفرن، را درنه ادا کوو. متاع قلیل، زه ودرېدم، دا لام ساکن کې، او اوس یې د پیښو سره وایم. متاع، ستاسې پام وي پر عین باندې دوه پیښه دي، یو پیښ دی، یو نون د تنوین دی. نون د تنوین دوه حرکته غونه په پزه کې نیسو، اخفا کوو یې، یعنې دا نون اواز به مکمل نه وایو، په غونه کې پټوو. څنګه وایي؟ او وروسته قاف په پسې دی، اخفا درنه اخفا ده. متاع قلیل، قلیل، زه بیا ودرېدم، بیرته بیا زه د پیښو سره درته وایم. متاع قلیلون، قلیلون، لام به دوه حرکته راکش کړي، دلته مد اصلي جوړوو. خالدان فیها، ستاسې چې پام وي خا دروند توری دی، دا به په ډکه خوله باندې کش کړي، پر خا باندې زور دی، الف مده دی. دال باندې دوه زور دي، یو زور دی، یو نون د تنوین دی، دا به اخفا کوي په دې خاطر باندې چې فا د اخفا د تورو څخه ده. خالدان فیها صبر جمیل، صبر جمیل. صاد مې د با سره وجنګوي، پر با مې قلقله وکړه. صب، صاد دروند دی، سب به نه وایي، د سین په اواز به نه وایي. صبر. اوس نو را باندې پیښ دی، دوه پیښونه دي، پیښ وایو او نون د تنوین اخفا کوو، باریکه اخفا ده، جیم په پسې دی، جیم د اخفا د تورو څخه دی. څنګه وایي؟ صبر جمیل، صبر جمیل. صفا، صفا، صاد به د فا سره وجنګوي،
فا باندې تنوین دی دلته د نون د تنوین اخفا کی په غوڼه کې بیا پټ کی او اخفا به هم درنه وکړي صفا صفا زه ودرېدم بیا په زورو درته وایم صفا 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 بیا کشیږي نه او که درېږي صفا کاسا دهاقا کاسا دهاقا کاف باندې زور دی الف مده دی 2 حرکت کش کی کا سین باندې 2 زور دی یو زور دی یو نون د تنوین دی نون د تنوین اخفا کوو په دې خاطر چې دال پسې دی که تاسو وګورئ دال د اخفا د تور څخه دی څنګه وای کاسا دهاقا زه ودرېدم په قاف په یو زور یو الف وای او اوس په تنوین درته وایم کاسا اخفا ته پام وکړئ کاسا دهاقا زوج کریم زال په زور د واو سره یو ځای کې ساس چورته پام ګوره دلته واو ساکن دی پر زا باندې زور دی دلته مدلین جوړیږي په تیزی بیا وایست په نرمی بیا وایست کشوي بیا نه زو او اوس پر جیم باندې 2 زیر دی یو زیر دی یو نون د تنوین دی کاف په پسې دی که تاسو وګورئ کاف د اخفا د تور څخه دی څنګه وایست زوج کریم دغه من چې تاسو وایي دا مو اظهار کی نون مو اظهار کی موږ تاسو ویلي و نه اوس نو که تاسې هر تور یادوئ لکه دلته بل شی نه په پسې هم د اخفا مثال اخفا نه کېږي ادغام نه کېږي نو نون به اظهار کی د تنوین څنګه وایي زوج دلته د تنوین وروسته کاف دی دا باید اخفا سي دلته هیڅ شی نه دی راغلی موږ به څنګه وکړو نون به اظهار کو زوج کریم میم نون 2 زیر من غونې ته به نه ځي دغه میم در یادوم شرابا طهورا شرا شین باندې زور دی را باندې زور دی الف مده دی دا 2 حرکت کش شوي شرا پر با باندې 2 زور دی اوس نو یو زور دی یو نون د تنوین دی طا په پسې د که تاسو تو ګورئ طا د اخفا د تور څخه ده نو دلته موږ تاسې دغه نون د تنوین اخفا کوو مګر درنه اخفا کوو څنګه وایي شرابا طهورا طهورا الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي بخي اسانه سبق دی فقط دغه زده کړئ که د نون ساکن او د تنوین وروسته دغه 15 ستوري راسي موږ نون اخفا کوو که نون د تنوین و که د تنوین نون و څنګه اخفا کوو دغه عکس ته وګورئ ژبه به لوړه نه راخېژوي د نون مخرج ته ژبه به لاندې پرېږدئ نون به په غوڼه کې پټ کړئ لکه دغه تورې من شیء زه نه وایم چې من که زه نون اظهار کوم لکه دلته چې موږ تاسې اظهار کوو بیا زه وایم من ژبه لوړه خېژوم من شیء مګر چې اخفا کوو دغه نون پټوو په غوڼه کې من شیء الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته